السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم ورته کړی ده چې د نعمت د نه زوال، چې الله چاته نعمت ورکړي نو چې هغه بیا ځینې له لاسه ونه وځي. محترم ستر نعمت خو الله جل جلاله ایمان راکړی دی، له هغه څخه بعد بیا دومره غټ غټ عظیم نعمتونه راکړي دي چې الله جل جلاله دې موږ ته د شکر توفیق راکړي، شکر یې وکړو. د عقبه بن عامر رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک فرمایلی دي: من انعم الله علیه بنعمت، که الله جل جلاله پر تاسو باندې د یو نعمت انعام وکړي نو تاسو اراده د دې لرئ چې هغه نعمت پر تاسو باندې باقي سي، همیشه دي سي. نو لا حول ولا قوة الا بالله دغه ډېر وایست. نو که ښه ژوند درکړی، که ښه د ژوند ملګری درکړی، که ښه علم درکړی، که ښه حسن درکړی، که ښه ښایست درکړی، هر نعمت، نو لا حول ولا قوة الا بالله دغه ډېر ذکر کوه، هغه نعمت به در باندې باقي وي، یعنې د هغه شکر د نعمت به هم ادا کړول سي. حدیث رقم 155 صفحه 56 معجم الاوسط جلد اول د امام طبراني رحمة الله علیه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.